اتم د مارچ په داسې حالت کې لمانځل کیږي په افغانستان کې کوم چې دریم کال دی چې افغان میرمنې خپل ابتدایي او بنسټیز حقونو څخه محروم پاتې شوي دي. سربیره پر دې چې د تعلیم او تحصیل او کار دروازې د دوی په وړاندې بند پاتې شوي دي، دوی په ټولنه کې اصلا د شمیر په حساب باندې هم نه راځي. متاسفانه دغه رقم تبعیض آمیز چلند د ښځو په وړاندې چې هغه هم د جنسیت پر اساس باندې افغانستان یو شاتګ ته بیایي. تاسو خپله وینئ چې په افغانستان کې رواني، اقتصادي او ټولنیز ستونزې مخ په زیاتېدو دی، سربیره پر دې چې تاوتریخوالی نور هم ډیره شوې ده. غوښتنه د نړیوال ټولنې څخه هم دا ده چې افغانستان او مخصوصا د افغانستان د میرمنو د خلکو په وړاندې د هغه سیاستونو څخه پلوی ونه کړي کوم چې په هغه کې تاوان د افغانستان خلک او مخصوصا محروم ښځې ویني. زموږ غوښتنه نړیوال ټولنې نه هم دا ده چې زموږ حق دې واوري، زموږ غږ دې واوري او زموږ حق دې بیرته راکړي، ځکه کوم تاوتریخوالی او ناورین سره چې نن سبا افغانستان مخامخ دی هغه یوازې د افغانانو نه ده، په دې کې نړیوال ټولنه خپل برخه درلوده چې متاسفانه بیرته ستر بها او قیمت افغانستان خلک مخصوصا افغان میرمنې ورکوي. هیله مې همدا ده چې دې نه وروسته په افغانستان کې د افغانستان پر مسایلو باندې د ښځو حقوقو په وړاندې په هیڅ ډول باندې معامله نوره ونه شي، انساني حقوق ته درناوی وشي او د ښځې او نارینه برابر حقوق د قانون په وړاندې تطبیق شي. نور یو څوک د خپل جنس په خاطر باندې د تعلیم، کار او د خپل حق غوښتنې حق نه ونه ټمول شي، ونه ځورول شي او محروم نشي.